السلام علیکم ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو، کله چې یو انسان نوې دنده ترلاسه کوي نو په زړه کې دوه احساس وي. یو احساس یې خوشحالي وي ځکه کار پیدا شوی وي، او بل احساس یې ویره وي ځکه نوی چاپیریال، نوي خلک، نوي اصول وي. ډیری نوي کارمندان له همدې امله په لومړیو میاشتو کې له ستونزو سره مخ کیږي. ځینې حتی خپله دنده له لاسه ورکوي. دوی نالایقه نه وي، خو دوی اداري اصول نه پیژني. ګرانو دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته هغه ډیر مهم او عملي اصول بیان کړم چې که یو نوی کارمند یې عملي کړي نو نه یوازې به په خپله دنده کې بریالی شي، بلکې د ادارې د مشرانو او همکارانو باور به هم ترلاسه کړي. نو که تاسو نوی کار پیل کړی وي یا د کار په لټه کې یاست، دا ویډیو تر پایه حتما وګورئ. ګرانو لیدونکو، تر ټولو لومړی کار دا دی چې اداره وپیژنئ. هره اداره خپل داخلي قوانین، کاري اصول، ځانګړی کلتور لري. مثال، ځینې ادارې ډېرې رسمي وي، ځینې بیا لږ غیر رسمي وي. ځینې ادارې د راپورونو سیستم ته ډېر ارزښت ورکوي او ځینې د ټیم کار ته. که ته د ادارې له کلتور سره ځان عیار نه کړې نو که مهارت دې هم لوړ وي، ستونزې به لرې. نو د لومړۍ ورځې نه د دفتر اصول ولوله، د مشرانو چلند ته پام وکړه، د بریالیو کارمندانو طرز عمل وګوره. خپله دنده او مسؤلیتونه په وضاحت سره درک کول. ډیری نوي کارمندان فکر کوي چې هر څه به پخپله سم شي، خو دا تر ټولو لویه تېروتنه ده. ته باید په واضح ډول پوه شې زما رسمي دنده څه ده، زه د کومو کارونو مسؤل یم، زما صلاحیت تر کومه حده دی. که کوم کار ستا له مسؤلیت نه بهر وي، باید په درناوي یادونه وکړې. پوښتنه کول شرم نه دی، خو بېځایه تېروتنه کول ستونزه جوړوي. ګرانو دوستانو، اداره یوازې د مهارت ځای نه دی، بلکې د اخلاقو ازموینه هم ده. له مشرانو او همکارانو سره له ادبه ډک چلند ترسره کول، له مراجعینو سره ښه رویه ترسره کول. ډېر کسان شته چې مهارت یې کم وي خو د ښو اخلاقو له امله بریالي وي. جګړه، غرور، بدې خبرې، دا ټول د یو نوي کارمند د ناکامۍ لامل ګرځي. ګرانو دوستانو، په لومړیو میاشتو کې باید ډېر واورئ، ډېر وګورئ، ډېر زده کړئ. ځان پوه ښکاره کول، پر هر څه تبصره کول او ویل چې زه ښه پوهېږم ډېری وخت منفي نتیجه لري. هوښیار کارمند لومړی زده کوونکی وي، بیا استاد. همدارنګه وخت د ادارې تر ټولو قیمتي سرمایه ده. بریالی کارمند پر وخت دفتر ته راځي، خپل کار پر وخت ختموي، بېځایه وخت نه ضایع کوي. ناوخته راتګ، بېنظمي او سستي د نوي کارمندانو تر ټولو خطرناک دښمنان دي. ګرانو دوستانو، که غواړئ په اداره کې پاتې شئ او پرمختګ وکړئ نو باید نوي مهارتونه زده کړئ، خپل کار ښه کړئ، نوي لارې وړاندې کړئ. ادارې هغه کارمندان خوښوي چې ستونزه وویني، حل لارې هم وړاندې کړي. همدارنګه هوښیار کارمند له ټولو سره ښې اړیکې لري، په شخړو کې نه ښکېلېږي، د دفتر د خبرو بازار نه ګرځي. بېطرفي، درناوی او مسلکیتوب تل انسان لوړ مقام ته رسوي. ګرانو دوستانو، په نوې دنده کې تېروتنې طبیعي دي، فشار هم وي، نیوکې هم کېږي، خو صبر، حوصله، مثبت فکر ستاسو د بریا کلي ده. که غواړئ د نوې دندې له پیله بریالي اوسئ نو دا 3 خبرې هیڅکله مه هېروئ: نظم، اخلاق، زده کړه.